خلکو د خلکو په ذهنونو هم قبضې وکړلې. زه یم تر اوسه لا د ستا د دیدن غلا ته ناست یم. او که څوک راتلی شو د لاسه یې راکولی شوله، که څوک راتلی شو د لاسه یې راکولی شوله. د چا کوڅه کې به د مړ ارمان دعا ته ناست یم. زما په شونډو کو جرت د اظهار هم نه راځي، زما په شونډو کو جرت د اظهار هم نه راځي. خو دا سړی دی دی د مینې په لار هم نه راځي. او ستا فلسفې او ستا د غرونو نه درنې خبرې، ستا فلسفې او ستا د غرونو نه درنې خبرې. موږ داسې خلک یو چې موږ له خوشمار هم نه راځي. ډېر ښه دی یاره، ډېر زبردست. ډېره مننه. او چې صرف راشي او زما د خیال تصویر نه وي کي، چې صرف راشي او زما د خیال تصویر نه وي کي، هغه سړی زموږ دومره په کار هم نه راځي. ډېر ښه دی یاره. څه مې ته هېر کړل او څه شته خو ډېر کم کړي مې دي. خپل ارمانونه مې اوس نه چیړي، سم کړي مې دي. زه ستا د خولې جوټه اوبه داسې سنبال ساتمه، کور کې دا وایم چې دا ونسکئ دم کړي مې دي. قدرمندو مینهوالو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ستاسو ورور ستاسو کوربه حضرت علي اسرت یم. هیلهمن یم چې روغ به یې، جوړ به یې او د ژوند په خوږو خوږو ساعتونو کې به یئ. قدرمندو نننی پروګرام مو د ډېر ګران ډېر محترم هم د دې شعرونو لیکوال خان عمرزي صاحب خواته راوړی دی. غوښتل مې چې هغوی نه څو د خوند رنګ کلامونه ریکارډ کړم او ستاسو تر مخې در ورسوم. خان عمرزي صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی او پخیرلی ویم. ډېره ډېره مننه حسرت وروره. الله دې ډېر خوشحاله کړه، قدرمن شي چې مونږ ته هم د عزت راوبخو. الله دې ډېر خوشحاله کړه. خان زمونږ د پروګرام چې کوم دی دغه شارټ ټایم وي او پیژنګلو هغه ده چې ستاسو د چا نه پټه نه ده. نو مینهوالو ته چې څومره ډېر کلامونه ویلی شو نو ښه به وي. زه یم چې شروعات هم په کلامونو وکړو، ډېره وښه وي. زما پیکه دی یاره ستا لکه بیمار تصویر دی، زما پیکه دی یاره ستا لکه بیمار تصویر دی. زمونږ د دواړو د ژوند څومره خوار وزار تصویر دی. او دغه کرسۍ والا ته دوه کسه په ځمکه ویني، دغه کرسۍ والا ته دوه کسه په ځمکه ویني. دا یو زما تصویر دی، بل زما د پلار تصویر دی. ډېر ښه دی یاره، بیا ووایه دا شعر. ډېره مننه. دغه کرسۍ والا ته دوه کسه په ځمکه ویني. دا یو زما تصویر دی، بل زما د پلار تصویر دی. او ته رانه مه غواړه، ستا خپله خوښه خپل مزاج دی. ته رانه مه غواړه، ستا خپله خوښه خپل مزاج دی. مسافرۍ لازم نو ماله خو په کار تصویر دی. ډېر الله دی، ډېر زبردست. ډېره مننه. او په یو مې زړه راټول په بل مې عقیده مضبوطه، په یو مې زړه راټول په بل مې عقیده مضبوطه. په مټ تعویض ساتم په جیب کې مې د یار تصویر دی. په یو مې زړه راټول په بل مې عقیده مضبوطه. په مټ تعویض ساتم په جیب کې مې د یار تصویر دی. او یا به خالونه د جانان وي چې ترتیب یې نشته، یا به خالونه د جانان وي چې ترتیب یې نشته. یا داسې د جوړې د زاڼو د قطار تصویر دی. ښکلې تشبیه ده، بیا ووایه. ډېره مننه. یا به خالونه د جانان وي چې ترتیب یې نشته، یا داسې د جوړې د زاڼو د قطار تصویر دی. او خان عمرزی پې لیکلي نور یې نه پېژنم، خان عمرزی پې لیکلي نور یې نه پېژنم. ټوټې ټوټې مې راټول کړې په دې لار تصویر دی. غزل څو شعرونه دي چې یو بوت دی، یو تصویر دی، د انسان په شان دی ښکلی دی. یو بوت دی، یو تصویر دی، د انسان په شان دی ښکلی دی. سا نه لري او بیا هم د ایمان په شان دی ښکلی دی. او یو ښکلی دی چې بالکل مې قابض د زړه په کور دی. یو ښکلی دی، یو ښکلی دی چې بالکل مې قابض د زړه په کور دی. او سم خوږ خوږ په مالګي د جانان په شان دی ښکلی دی. ډېر ښه دی یاره. یو ښکلی دی چې بالکل مې قابض د زړه په کور دی. او سم خوږ خوږ په مالګي د جانان په شان دی ښکلی دی. او یو ښکلی دی چې بالکل تشبیه ته حاجت نشته. یو ښکلی دی، یو ښکلی دی چې بالکل تشبیه ته حاجت نشته. او تشبیه به یې هم دا وي چې د ځان په شان دی ښکلی دی. یو ښکلی دی چې بالکل تشبیه ته حاجت نشته. تشبیه به یې هم دا وي چې د ځان په شان دی ښکلی دی. دې مینه مني حسن مني ځکه ورته غوږ یم. دې مینه مني حسن مني ځکه ورته غوږ یم. او د دې مولا دا غږ دی قربان په شان دی ښکلی دی. دې مینه مني حسن مني ځکه ورته غوږ یم. د دې مولا دا غږ دی یا قربان په شان دی ښکلی دی. ویل یې زه خبر نه یم چې دا غزل د چا دی.
ویل یې زه خبر نه یم چې دا غزل د چا دی خو هر شعر بیخي زما د خان په شان دی ښکلی دی او بل غزل څو شعرونه دي چې موټي مالوچ مې دي راوړي ستا سودا ته ناست یم موټي مالوچ مې دي راوړي ستا سودا ته ناست یم خیر که د ټولو خریدارو نه دې شاته ناست یم موټي مالوچ مې دي راوړي ستا سودا ته ناست یم خیر که د ټولو خریدارو نه دې شاته ناست یم او فکر مې داسې چې رڼا ټول جهان ته رسي فکر مې داسې چې رڼا ټول جهان ته رسي خو په خپل کور کې زه د بل د کور رڼا ته ناست یم فکر مې داسې چې رڼا ټول جهان ته رسي خو په خپل کور کې زه د بل د کور رڼا ته ناست یم او خلکو د خلکو په ذهنونو هم قبضې وکړلې خلکو د خلکو په ذهنونو هم قبضې وکړلې زه یم تر اوسه لا د ستا د دیدن غلا ته ناست یم او که څوک راتلی شو د لاسۍ راکولی شوله که څوک راتلی شو د لاسۍ راکولی شوله د چا کوڅه کې به د مړ ارمان دعا ته ناست یم او خان مړه دواړو راله زړه د مینې وټکو زه که قاضي ته چېرته ناست یم که مولا ته ناست یم قدرمندو دا ډیر ګران ډیر محترم خان عمرزی صاحب چې تاسو ته خوندور کلامونه واورېدل تر بلې مرکې پورې خپل روح خپل کوربه حضرت علی حضرت له ورکوي اجازت چېرته چې مې ښاد آباد او بریالي اوسئ الله پامان